ځکه حدیث مبارک کې راځي دا حرام داسې جراثیم دي چې دا د انسان بدن ته ورغه نو د جهنم د اور نه علاوه د جراثیم بل شي نشي ختمولی بلکې مطلب د حدیث مبارک دا دی چې دا حرام خور انسان به الله تعالی جهنم ته غورځي چې کله د حرام او جراثیم د بدن نه ختم شي الله به الله د جهنم نه روکه جنت ته بځي دوستانو مشرانو علماء د نیکبخت سړي یو څو علامې لیکلي یعنی دا علامات چې په انسان کې موجود وي نو دا نیکبخت دی خوش قسمت دی او د الله جل مجدوه په نسبت کامیاب دی او خو دې ما دا علامات په انسان کې ني نو دا په طرف د نقصان روان دي نو دا علامات مونږ ورو ان شاء الله العزيز په ځان کې راولو لومبه علامات د نیکبخت انسان دا چې د دنیا سره ډېر مینه محبت دي بلکې د آخرت سره مینه محبت دي او آخرت طرف ته میلان وسوچ دویم علامات د نیکبخت سړي دا چې د قرآن پاک سره شوق وي او د قرآن پاک تلاوت په ډېر کوي نن سبا افسوس مسلمان سره د موبایل د پاره ټایم شته د فیسبوک د پاره شته د یوټیوب کتو د پاره شته د ګوګل او کروم د پاره شته د لړو د پاره شته د فضول خبرو او غب شپ د پاره سره ټایم شته په اجرو او بیٹکو کې د ناس د پاره سره ټایم شته لیکن کټیم نشته د موږ د پاره نشته او د قرآن پاک د تلاوت د پاره نشته نو عزیزانو دیم علامات د نیکبخت سړي دا چې د قرآن پاک سره مینو تلاوت پکای نو د قرآن پاک تلاوت پکار دی او قرآن پاک سره مینه لرل پکار دی دریم علامت د نیکبخت سړي دا چې د فضول خبرو نه ځان ساتي عبث خبري او فضول خبري خبري چې هغه نه د دنیا فائدہ لري او نه د آخرت دا عبث او فضول خبري وي او دا خبري چې په هغه کې د آخرت فائدہ وي یعنی احادیث مبارکه بیانول ترجمه تفسیر کول او خي خبرې کول د اسلاف او اقوال نقل کول دین علاوه د معاشري د حقیقتو د لپاره خبرې اترې د اخی خبرې دي او فضول خبرې غیبتونه چغل خوره د عبث خبرې دي نو د نیکبختي علامه ده چې انسان د فضول او د عبث خبرو نظام ساتي څلورم علامه د نیکبختي ده چې انسان 15 وخت مونږ کوي او 15 وخت مونږ د تکبیر اوله سره کول دا د نیکبخت سړي علامه ده او بدبخت سړی هغه دی چې هغه سره موز نه کوي بلکې دا خو بیخي ګمراه دی او چې کوم سړی موز کوي او موز کې سستی کوي نو دا هم په خطر کې دی بلکې د تکبیر الله سره موز پکار دی او 15 واړه منځونه په جمعات کې د جمع او تکبیر الله سره کول دا سنت مؤکده دی او 15 علامه د نیکبختۍ دا ده چې د حرام نه ځان ساتل که حرام لږ یو کډیر وي نو د نه ځان ساتل دا د مسلمان شان دی چې د حرام نه ځان ساتي او کيون وړي هم د مسلمان ګډ د حرام لاړه نو روایتونه ثابت ته چې سلوي تر پورې الله جل مجدوه د عبادت نه قبل او دویم نه قبلي نن سبا موږ تاسو ګورو خلک دواګانې کوي او جړاګانې کوي دواګانې نه قبلي وجه هم دا ده چې په ګډه کې حرام دي کپڑے د حرام او چوری دي حرام خوري نو په دغه بنیاد دواګانې نه قبليږي او نن سبا خلکو خدا حل شروع کړي دي ارچا سروي ساتلې دي چا سره ګړي دي چا سره چيلې دي چا سره غوګانې دي او خپل پټې نشته چې کله ماخام شکور نه بروزي پغلا باندې کم دي پاندونه کول پغلا باندې شوتل ریبل پغلا باندې رشکه ریبل پغلا باندې د خلکو د بوډو لخت ریبل دا مکمل حرام خوراک دی کور توړي دا په زناور خوري دا غنه په اخلي هغه حرام په دی ګټ رزي دا واګن وسکه بولی شي الله جل مجدوه بسرحمو کی الله بس راضي شمونه نو پنځمه علامه د نیکبختۍ ده چې انسان د حرام نه ځان ساتي نو کوشش وکړ چې موږ د حرام نه بالکل ځان بنو ځکه حدیث واره کې راځي دا حرام داسې جراثیم دي چې دا د انسان بدن ته ورغه نو د جهنم د اور نه علاوه د جراثیم بل شي نشي ختمولی بلکې مطلب د حدیث واره دا دی چې دا حرام خور انسان به الله تعالی جهنم ته غورځي چې کله د حرام او جراثیم د بدن نه ختم شي الله به الله د جهنم نه روکه جنت ته بځي د حرام نه بالکل ځان ساتل بغیر دوستان مشرانو شپږم علامه د نیکبختۍ دا چې انسان نیکو خلکو سره ناسته پاسه کوي علماء سره طلباء سره تبلیغیانو سره مجاهدینو سره او نور چې کوم معاشره کې نیکان بزرګان خلک ښه خلک هغه سره ناسته پاسه پکار ده نو د انسان چې کوم دی بیا خپل اخلاق پم خوي خپل کردار به خوي او چې کله انسان د خو خلکو سره ناسته نه کوي نشیانو سره کینی ایسمارو سره کینی دا شان د چرسیانو سره کینی نو بیا د پوزیشن خرابېږي خپل خطرې طرف ته ځي او غون خاندان هم ځان سره خرابوي نو خمل ګرو سره ناسته پکار ده او خمل ګرو سره دیوالي پکار ده او علامات د نیکبختۍ دا چې انسان عاجز وي متکبر نه وي ځکه تکبر د الله جل مجدوه نه دی خو
او متکبر سړي سره د الله جل مجده اعلان د جنگ دی. اتم علامه دا چې دی با اخلاق او سخی وي. با اخلاق هر چا سره په نرم طبيعت سره په خوش اخلاقۍ سره او په خنده پېښانه سره ملاوي دل او سخی وي، یعنی د خپل وس مطابق صدقه وکړي. نه علامه دا چې د الله جل مجده په مخلوق پر رحم کوي، دا علامه د مؤمن ده او دا صفت د مؤمن دی. یعنی که په دنیا کې په ارزه کې په مسلمان باندې ظلم کیږي، دی په هغه خفه کیږي او دی به هغه تاسو کې هغه لپاره आवाज اوچتای. لکه نن سبب فلسطین کې چې کوم ظلم روان دی نو د دې خلاف आवाज اوچتول او د فلسطین د مظلوم مسلمان مدد کوله دا د نیکبختۍ علامه ده. او هغه د پاره چې کوم جدوجہد کول، هغه د پاره چندې کول، هغه د پاره چې کوم دی د خپل وس نه زیات کوشش کوله، دا د مسلمان د نیکبختۍ علامه ده. او دا شان دي د اسرائیل د مصنوعاتو نه بایکاټ کوله، دا هم د مسلمان د ایمان نښه ده او د نیکبختۍ علامه ده. نو مکمل ټول مسلمان سره همدردي کول او دغه خیر ساتل دا د مسلمان د نیکبختۍ علامه ده. او لسم علامه دا چې د مخلوق ته نفع رسي. کاغه زناور دي او انسانان دي، کوشش وکړي چې د لاس طرف نه د ګوندیانو ته، خپلوانو ته، پردو ته، زناورو ته په معاشره کې چاته هم نقصان اون رسي، نو دا سړی نیکبخته دی. او کنه ضروري وي نو دا بدبخته دی. او یو لسم علامه ده مؤمن او د نیکبخته سړي دا ده چې د عمر ډېر ډېر یادوي او هر ټیم به د سوچ دی وي چې اوس په فرشته راشي او مان به روح قبض کی او زه به دنیا لاړ شم. نو دوستان د یولس علامې د نیکبخته انسان دي. ان شاء الله کوشش وکړو چې کوم علامات ممکن موجود دي دا خو د الله فضل شو، چې کوم نشته نو کوشش وکړو چې دا ان شاء الله ځان کې راوړو. الله جل مجده د عمل توفیق را نصیب کړي.